رحمان بابا وایي هیڅ مې نزده نه پوهېږم دا څه پیر شو چې دلدار مې د اغیار په شکلو سیر شو. پیر قدم ته ویلی شي، سوراخ ته ویلی شي. رحمان بابا وایي چې پوه نه شومه، هیڅ پته راته نه لګي چېرې دا څه چل وشو چې دلدار مې د اغیار په شکلو سیر شو. چې زما دلدار یعنی چاله چې زما د زړه خیال ساتل پکارو، څوک چې زما د زړه ناوې پکار وه، هغه ما ته د اغیارو په شکل او په سیروم شکل ته وایي، د اغیارو په شان شول. زما د موندو په مینه کې دلدار چې دی نو د ده حصول داسې دی او د ده موندل داسې دی لکه یو انسان چې اغیار خپلی، ځکه چې اغیار کو خپلی څه چلنج نه وي، څه هدف نه وي، خود یار خپلول او یار موندل دا یو هدف دی. نو هدف حاصلول دا ډیر ګران کار دی. زمانه مې د رقیب له لاسه وجني او چې مې سپی ګڼه هغه را باندې شیر شو. وخت څه چل کوي، وخت ما په چا باندې وجني، په رقیب مې وجني. رقیب څه ته وایي؟ یو معشوقه ده، دوه تنه پې میندې، خو یو پې د زړه نه میند دی او دا بل چې دی دا بل اسې په خوله میند دی. نو څه چل کوي، د ده نه وباسي او په خپله ورسره د زړه مینه نشته دی. نو دغه ته رقیب وایي. اوس زمونږ او د الله سبحانه وتعالی یا زمونږ او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په منځ کې چې کومه مینه ده، نو په دې کې رقیب څوک دی؟ شیطان دی. او شیطان څه چل کوي، هغه انسان د الله د مینې نه وباسي، د پیغمبر د اطاعت نه وباسي. نو وخت چې څوک هم لکه وخت هم دغه ملګرتیا کوي. نو رحمان بابا وایي چې یاره دا زمانه دا وخت دا ما د رقیب د لاسه وجني او څوک چې ما سپی ګڼو نو هغه را باندې ازمری شو. لکه شیطان څه دی چې تا د الله نه لرې کوي، خدا سپی دی که نه، خو د ده طاقت څومره دی، د ازمري مور طاقت دی. د ده نه به صرف او صرف د یو الله سره پناه غواړي او چې الله دله پناه درکړي نو بیا دې څه نشي کولی، او چې تر کومې پورې الله پناه نه درکړې نو د ده نه بچ کېدی نشي. ځکه خو الله سبحانه وتعالی د قرآن کې فرمایي که نه چې کله تاسو قرآن لولئ، قرآن یوه نیکي ده، نو بس فاستعذ، تاسو استعاذه کوئ د الله نه، یعنی د شیطان نه تاسو پناه غواړئ په ما سره. فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. نو انسان چې دی کمزوری دی او شیطان د دشمن دی او هغه دشمن دی چې انتهایی طاقتور دی. اوس انسان چې کله دی د دنیوي یا د دینی نفع حاصلولو کوشش وکړي نو دا شیطان څه چل کوي، دغې نفع ته یې نه پرېږدي. او کله چې انسان د دنیوي یا د اخروي نقصان او د شر نه ځان بچ کول غواړي نو دا شیطان دی ورته وایي چې نه ځان به ترې نه بچ کوي. نو بس په دې دواړو صورتونو کې دله پکار دی چې لاړ شي د الله سره مینه وکړي. چې کله یو انسان په الله مین شي نو الله یې د شیطان د شر نه بچ کړي. که چېرې د یو انسان په زړه کې د الله مینه نه وي نو د خو د هر څومره د غټې مذهبي جماعت لیډر دی او مشر دی، خو هر څومره غټ پیر دی، غټ مولا دی، غټ مفتی دی، غټ حافظ دی او قاری دی او غټ مجاهد دی، غټ مبلغ دی، خو مینه په زړه کې د الله سره نشته دی نو دی د شیطان د شر نه نشي بچ کېدی. ځکه چې پناه چې وله څوک ورکوي دی خو د هغه سره مینه نه کوي. چې مینه نه کوي پناه نه اخلي د هغه سره، چې پناه نه اخلي نو څنګه به شیطان د شر نه بچ کېږي. نو ځکه دا خلک په فتنو کې پراته وي تر دې پورې چې فتنو کې مړه شي. بیا ورته خلک رحمت الله علیه لیکي او بزرګ و، هېڅ هم نه و، هېڅ هم نه یاست دروغ یې. یو سړی دومره بزرګ دی نو ټول عمر دی په فتنه کې ولې تېروي. بیا رحمان بابا وایي د هجران غمونو هسې په عذاب کړم، هغه عمر چې مې لږ ګاڼه اوس ډېر شو. زمونږ د عمر څومره لږ دی، نو ډېر لږ عمر دی. اوس په دې عمر کې د هجران یعنی د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د جدایي کوم غمونه دي، رحمان بابا وایي زه یې داسې په عذاب کړم او داسې ولړزولم
چې کوم عمر ما لږ ګڼو کنه را باندې ډیر شو چې خدای پاک دا خو بزرګاو کلونه شول چې په تیغ مې لو بکړې سزا مې دادا او خچ غوس مې زړه د ترکو په شمشیر شو. بیا رحمان بابا وای چې کله ما تیغ څه ته وای چړې ته وای کنه انسان د چړې سره لو بکې نو غوسېږي با. رحمان بابا هیڅ خبر نه ده ما چې کله په چاړه باندې په خنجر باندې لو بکول نو سزا مې دغه وا خش ولا چې زړه مې د خپلو په غشو باندې غوس شو. یعنی مقصد دا دی چې یاره ما مینه د خپلو خلکو سره کوله او ښکلی څوک دی رسول پاک صلی الله علیه وسلم دی نو خامخا چې د هغه سره مینه کوله نو مینېدم به پې هم چې مین شم نو خامخا د هغه د سترګو غشي باڼه به زما د زړه نه وځي نو ښه وشوه. رحمان بابا په دې باندې خوشحاله دی. تیر ساعت به د هیچا په لاس کې نه وځي اوس به څه وایم وچا ورته چې تیر شو. رحمان بابا د تیر ساعت متعلق خبره کوي چې یاره څومره مناکردې په ما تیر شوي دي نو تیر وخت چې تیر شي هغه د ورخه تیرې اوبه بیا بیرته نه راځي د ورخه تیرې اوبه په بیرته نه راځي نو کوم وخت چې تیر شوی دی هغه بیا لاس له نه راځي او اوس به څه ووایم چې یاره داسې تیر شو داسې تیر شو. مقصد د رحمان بابا دا دی چې د خدای دوستانو ستاسو که څه عمر د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د مینې نه خالی او محرومه تیر شوی په ګناهونو کې تیر شوی په غفلت کې تیر شوی ښه تیر شوی دی یا بد تیر شوی دی داسې مه وایئ چې یاره داسې وو هغسې وو. را روان چې وخت دی هغه قیمتي کا او دا تیرې چپې یې که راتلونکي چپې شماره که نه نو تیرې چپې خو هغه به کوم ځای پسې ځئ چې زه یې وشمارمه. اوس را روان وخت چې دی ستا حال او ستا مستقبل هغه قیمتي کا او د هغې نه کار واخله. چې مې نوشه د هجران پیاله کړه تلخه د وصال لذت مې ټول زهر و ګنډېر شو. او بیا رحمان بابا عاشق دی په عشق کې چې کله د هجران څه ته وایي د جدایۍ چې کله د خپل یار د جدایۍ هغه ترخه پیاله د زهرو هغه ما تیره کړه. هجران یعنی جدایي د یار دا خو زهر دی او ترخه پیاله د زهرو نو چې دغه مې تیره کړه نو د وصال یعنی بیا چې د الله د خپل یار سره زه میلاو شوم نو د وصال لذت مې ټول زهر و ګنډېر شو. کم د دې نه مخکې چې کوم زما د یار سره ملاقاتونه وو دیدنونه وو د هغې هغه خوندونه هغه زما ټول زهر شول ګنډېر شول. او چې نه په وفا یاد نه په جفا وي سکه رحمان د هغه یار له دله هیر شو. چې نه په وفا یاد نه په جفا وي نو چې نه په وفا یاد نه په جفا وي سکه رحمان د هغه یار له دله هیر شو. چې نه یې څوک په وفا یادېږي نه یې په جفا کې یادېږي. څوک ورسره وفا کویم هغه هم غني دی څوک ورسره جفا کویم څه پروا نه. نو رحمان بابا وایي چې هسې نه ای رحمانه ته د هغه د زړه نه ووتې د هغه د زړه نه هیر شوې. خو دا خو خیر رحمان بابا یو شاعر دی نو دا خبره وکړه ده څوک چې حقیقي مینه کوي د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره نو هغوی قدردان دي. د الله صفت دی الشکور قدر کوي. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. الله وایي زه د خپل محسن یوه وړه نیکي چې ده دام نه ضایع کومه. نو څوک چې په الله او د الله په پیغمبر مین شي دی بیا د الله او د الله د رسول نه یریدونی. خو بهرحال رحمان بابا شاعر دی او دا خبره کړې ده چې نه په وفا یاد نه په جفا وي. زه ورسره وفا کوم هم یادېږم نه زه ورسره جفا کوم هم یاد نه یم. نو اوس چې په دواړو صورتونو کې زه یېر یم نو خو بس رحمان د هغې یار د زړه نه خو بس ووتې که نه. نو دا د رحمان بابا کلام وکړو چې ستاسو خوښ شوي نورو ته یې ورسوئ. الله مو خوشحاله کړي.